زموږ دلته ما راوشلې دا چغې وو تاسو یې اورئ دلته به زه خبرې کوم هغلته به دوه ولاړي پلانکي چې هغه غوا خرڅه شوه که نه هغه پټی هغه دې وکرو که نه دی د پټي په غم کې دی اوس هم د پټي په قهر اخته پټی خو دې ما ته معلوم دی ستا په یوه دولچه کې دوه ګني ولاړ دي نور پټی شړ دی تا غنم کرلي درې پرې دې وکرل راخیږي نه او باران نشته باران ځکه نشته چې موږ الله ته معلوم یو معلوم زموږ د جومات سره مینه زموږ د الله سره محبت د پیغمبر سره محبت هغه موږ ته معلوم دی په خپله موږ ته خپل ځان په خپله معلوم دی بل ته به راشو پلانې وفات شو چق چق به کوو چا سوچ وکړو چا بېګا شپه دې دپاره رونه کړی چې ما سره به څه کېږي زما د خپوره ګوتې به م تړي ما له به م دا ځنې ورځ تړي دا اغوستې جامې به رانه څوک وباسي دا ګړی او دا هر څه به لرې کېږي زه به په تخته باندې سملولی کېږم او ما له به غسل راکوي او زه به څه نه شم کولی بیا به په کفن کې ما بیا مې جنازې کې په نصیب واله او بیا به دې خاورو ته ځمه تا باندې چې کم خفه کېږي که نه چې ډېره توره وکړي تر دې ځایه راشي په تندر دې بیا نه لګوي حدیث مبارک کې راځي څوک چې په دریو خبرو باندې راضي شو د ایمان خوند او ذایقه وڅکله په هغه دریو خبرو کې یوه خبره دا ده چې څوک په دې باندې خوشحالی په دې راضي چې زما رب څوک دی الله او دویم په دې باندې راضي او په دې باندې خوشحالی چې زما دین کم یو دی اسلام په دې باندې خوشحالی او په دې باندې راضي چې زما پیغمبر څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امونږ چې پرېښودی دی امونږ چې هیر کړی دی امونږ چې تذکره نه کوو امونږ چې سنت په عمل کوو د خپلو لاندې بیګا هم دلته جنازه وه موسی ابا کې او ما بیان کوو دغسې ولاړو نو دلته جنازه وه ما بیان کوو هغه ته شوټوټی بادېدې اوس خو د خلکو په لاس کې میډیا ده په ټوله میډیا باندې خبر دی اعلانات دي فلانی وفات شوی دی فلاني وخت جنازه ده موږ ګډېږو ښه موږ ګډېږو موږ چغې وو موږ ډمامې وو موږ سورناګانې غږو دا د پښتون شان دی چې د پښتون ښځه په ګاډي کې ناسته ده ډولۍ ده او د پښتون د ښځې نه مخکې او وروستو پردي لپنګان روان دي او چغې وایي نارې وایي او ډولونه وایي او دکې حیا شته دکې حیا دکې نه حیا شته نو دکې ایمان شته حیا ایمان چې په چا کې پای کې بیا د اوستوب نه راځي پای کې بیا بېغیرتي نه راننوځي چا کې چې حیایي او چا کې چې ایماني د هغه غیرت داسې چې ته یې وغواړې نن زما ستا مخې ته څه څه نه کېږي مونږ پې ځان غلی کړو چې بس مړه واړه دي یو کشران دي کشران څه ته وایي خفه کېږې مه تاسو ټولو مشرانو خپل کار پرېښی تاسو چوکه غورځولې ده چوکه لخت هم غورځولې ده په ځان هم غوږونه راچولي دي او ډک ډک کورونه پراته دي ټکې مونځ څوک نه کوي ما ته ملګرو پرون ګیله شانه وکړه مونږ حرم کې وو عمرې له تلي او ما هغه نمونې په حرم کې ولیدې چې ولاړ به نه و چې بیا به راښکته شوی او راښکته شوی به نه و چې بیا به سلام ګرځولی ولکه رب دې غر که ځان له په خپل رحمت کې چې ته راغلی حرم ته او ستا د منځه دال دی حالانکې تا لکونو روپۍ لګولي او ستا د منځه دال دی اته جنازې له راغلی او جنازې کې ذکر ته ووایم ستاسو نه ډېرې جنازې د الله په فضل باندې زه کوم ړم ستړی شوړه که دونه شېړه ته کوزېږي